دا نن سبا افغانستان کې په دې ملي بیرغ باندې بعضې نوجوانانو د یو حالت یو ناورین جوړ کړی ده، بس بیرغ دو دا ده. اول عزتمندو دا بیرغ جوړول دا یو مستحب کار ده. بیرغ کوي که نه وي دا دومره ضروري خبره نه ده. یعنی بیرغ جوړول یو ټولګي ته یو جماعت ته دا مستحب کار ده. بیا دا بیرغ کې دا ضرور نه ده دا به خامخا یو وي. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو علم و، هغه به د ټول فوج یو دانه و، هغه ته به علم ویل. یو به بیا رعیتون و، رعیتون هغه به بیا د هر چا بیل و. د اوس د قبیلې به بیل و، د خزرج به بیل و، د مهاجرینو به بیل و، دارنګه د بني سلیم به بیل و. ډېر بیرغونه به و د هر ټولګي د شناخت په خاطر. د نبی علیه الصلاة والسلام د خاص ګارد د هغو به هم یو بېله جنډه وه. یو به عامه جنډه وه بیرغ و چې د ټول فوج به و. یو به د نبی اسلام خصوصي جنډه وه چې هغه به معلومېدو په 1000 2000 5000 10000 کسانو کې چې نبی اسلام هغه ده. ولې هغه خصوصي جنډه یې اوچته کړې. نو دا جنډې که یوه وي که دوه وي که درې وي دا هېڅ باک نه لري تر څو چې په هغې کې شرعي څه ملحوظ نه وي. مثال په هغې جنډه باندې بوت چاپ سوی دا نه ده صحیح، یا کفري کلمات پرې لیکل سوي دا نه ده صحیح، او داسې په هغې کې منبر یي، محراب یي، کلمه پرې لیکل سوي، الله اکبر پرې لیکل سوي، په دې کې هېڅ معنی نشته. خو جوړول یې ګورې مستحب ده، دا څه فرض واجب نه ده. او داسې بیا څوک درته وایي امیر درته وایي چې دا جنډه مه راخله، بیا یې مه راخله کانه. په دې کې بیا لږ مصلحت پېژندل هم پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله له مشرکینو سره صلح کوله، نبی اسلام علي ته وویل رضی الله عنه وایي ونیکه هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله رسول الله وینا رسول الله جل لري. مشرکین ورته ویل موږ که تا وپېژنو چې رسول الله نو تا سره جنګېږو. ولې نبی اسلام ورته ویل رسول الله جل لري، هغه یې جل لري. ولې د مصلحت په خاطر چې یو صلح راسي، یو امن راسي. بسم الله سي ولیکله، نبی اسلام ورته ویل ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. وایي نه داسې به نه لیکې، هغه پخوانۍ بسم الله به لیکې، بسمه تعالی. نبی اسلام ورته ویل بسم الله لري افغانۍ ولیکه. په دې بعضې مسایلو کې به سړی مصلحت ته ګوري. داسې به نه وي چې تا دواړه پښې په پایڅونې نه ایستلي او بس زه له دې نه تېرېږم. ولې دا د ما ملي بیرغ دا زه بیا خامخا نیغوم. اول دا بیرغ جوړول دا مستحب کار ده. بیا چې ته دا خامخا نیغوي او په دې یو لانجه جوړېږي دا د مصلحت نه خلاف ده. دا د نبی اسلام د صحابه و د نیکانو د صالحانو طریقه نه ده چې ته په یو مستحب شي دومره فساد جوړوي چې په هغو باندې لوی اختشاش جوړ شي. د دې نه باید دوی تېر سي. بس کلاري راغله، امن و امان راغی، یو اجتماعي فیصله به وسي. نور داسې نه ده چې بیرغ شرعاً کوم حرمت پکې ده، کراهیت پکې ده، خو د مصلحت په بنا باید له دې نه دا خلک تېر سي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله دا بیان د خپل رضا لپاره وګرځوئ. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړئ، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړئ. یو وراره مخکې وویل وایي یو زنانه ده بیماره ده، دعا وکړئ چې الله تعالی ورته صحت ورکړي، الله تعالی دې روغه جوړه کړي، الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي. یا الله ټول د تا بندګانو تا د عبادت بندګۍ لپاره موږ ته روغ جوړ صحت را نصیب کړي. یا الله په افغانستان کې اسلامي نظام ټینګ او مضبوط کړي. مخالفین دشمنان یا الله مزید ذلیل و نابود و پست و خوار کړي.